بسم الله الرحمن الرحيم. خارزو lesson 20 of Excel 2013. شلم نمبر 10 متاثرة او هوم ټاپ دی. البته ایډیټینګ ګروپ سیکنډ پارت باندې متاسه کوو کار کوو. خارزو کنټرول دبلیو او کنټرول پلس ان. نن لکه سلولو فلټر باندې کار کوم تاسو. فلټر سره پر اسپر کو ګوري ورته فلټر ان سورټ د سره پر اسپر کیږي اسندینګ او ډیسندینګ ترتیب د پر او فلټر سرچینګ د پر اسپر کو څه قسم ګوري ورته وته د آی ډی نمبر د پر ایگزامپل د پر ایگزامپل نوم شوم تاسو را د پر ایگزامپل جاب شو دا مطلب سلری شوم تاسو را دا به انتخاب کو ورته مکمل ایو بارډر بس کو ورته ورکو څه قسم را کا په دې شکل مطلب څه کا ورته بارډر ورکا انټری کو پر ایگزامپل څوک د مسره نمبر 1 دا څه کولان ډر کو دي زی پر سره سو کله کا فیلډ سیریس خارزور پس ټیپ کوم چې لکه څوک د مسره عثمان پر ایگزامپل ټیچر د امتا سره سلری 0 روپے پر ایگزامپل بل عمر د پر ایگزامپل منیجر د 2000 روپے سلری دا جان د پر ایگزامپل آی ټی د 3000 روپے سلری د امتا سره او بل پر ایگزامپل زاهد د منیجر د امتا سره او 3000 روپے سلری دا بل پر ایگزامپل کوم الکه احمد دی آی ټی دی پر ایگزامپل او 500 روپے سلری دا اوس زه غواړم دا څه کوم اسندینګ ډیسندینګ ترتیب کوم سودی او نزولی څه قسم ګوري ورته تا مې لکه څه انتخاب کو ورته ګوري ډی نمبر مې څه انتخاب کو تاسو کولای شئ مطلب هم نمبر سورت کوي هم ټیکسټ سورت کوي هم ډیټ تم تاسو کولای شئ سورت کولای څه قسم ګوره د پر ایگزامپل مټاپ کې چې هایر ډیټ یعنی مطلب ما کوم تاریخ څخه د سړی هایر کوي یا مقرر کړ دا د لکه دا هایر ډیټ شو ما سره سره ګوره دا مشخص کوړه تاسو بارډر نمبر تور کا ډبل کلیک ور باندې کړئ څنګه شي ایکسپینډ شي ما سره وته چې پر ایگزامپل 11 2015 کې ما څه کړ دا لکه هایر کړ بیا لکه 11 2015 کې پر ایگزامپل ما څه کړ هایر کړ دا پر ایگزامپل دې تاریخ باندې دام په دې تاریخ باندې او دام په دې تاریخ ما څه کړ دا هایر کړ خرازو اول څه کو نمبر سورت کو راځم چې لکه په دې کلیک کوم څه ماته چې فرام سمالست ټو لارجست کلیک کړي باندې اوس خو تیار ما سره مطلب څنګه دی سورت شوی دی ایکسپینډ د سلیکشن کلیک کړي باندې سورت کا څه تغییر پکې راغی نه کنه د سمال نه څنګه شو لارج ته تیار ترتیب دی او کوی داس نه ولکه څه قسمه به کار دی سورت فرام لارجست ټو سمالست کلیک کړي باندې دلته څه کا یس کا څنګه چل شو سرچ راغی اول غټ راغی بیا کوشنه راغی په دې شکل مطلب راغی وته دا قسم لکه اسما په کار دی سو کا فرام سمالست ټو لارجست کلیک کړي باندې لکه څنګه کنټینیو کلیک کړي باندې ګوره څنګه چل شو په دې شکل ما سره سورت شو ولې سلیکشن ما ورته ورکړی کنټرول ډبلیو پریس کوم دا څه تم جاس سره کا مطلب دا سنی وی سو کا ماته ایکسپینډ سلیکشن کلیک کړي باندې څنګه چل شو اوس ترتیب شو ما سره صحیح بل زور پس بل مده چیرې کنه کسٹم سورت کلیک کړي باندې اوس ګوره ما سره کوم دی کسٹم سورت دی کلیک کا نو ما خبرې پکې دي اوس ګورې دلته ما سره کوم دی لیول راځي لکه څه ویل کوي اډ لیول اډ کا ورته صحیح خو ما سره تیار مخکې چې د مسره یو لیول شته دی ما ته اوس ویل کته چې مطلب غواړي چې سورت کوي او تم چې زه آی ډی نمبر وړم ګوره ما سره فیلډ څنګه دی انتخاب دی سورت ان واټ د تاسو مطابق ته غواړم مطلب سورتینګ وته چې ویلیوز خاصه ویل کته بیا ګوره ما خبره پکې راغله فرام سمالست ټو لارجست ګوره دا په خبره مطلب څه قسم دی لکه د کوچنی نه غټه پورې خپل ترتیب دی اول 1 2 3 یا څلور پس مخکې زی او کته و چې نه فرام لارجست ټو سمالست خلاف استفاده کوي اول غټ راشي بیا کوچنی راشي او کوي چې نه کسٹم لیست کلیک کړي ورس ګوره دا ما سره چی دی کسٹم لیست دی په دې متس ګورو سکار کوو خبره ته چیرې نو لیست ماته مطلب جوړ کا 1 2 3 4 دا څه مطلب ته غواړي دا ورس سوي خاص دا څه قسم مطلب جوړیږي حدیث سره مطلب اوس په متس کار نه لرو او تم څو کله فرام سمالست ټو لارجست مطلب ماته څه د ترتیب کوي اوس خو تیار ترتیب دی بل لکه څه وی چې ډیلیټ لیول اوس ګوره زما مطلب دا څه کوم لمن جوړه ما کلیک کړم څنګه چل شو راغه ما سره کنه کاپی مطلب ته کاپی کولم شو سیدا او کوم چې مطلب اپشن می پکاره اوس ګوره دا ما سره چې کنه اپشن دی کیس سنسټیو مساله کار مخرج راغلم تاسو سره کیس سنسټیو دا مطلب چې مطلب سمال مطلب ارینج کا کیپټل کیپټل مطلب څه ارینج کا او بل چې کنه فرام ټاپ ټو باټم د پاس نه لاندې طرف ته کوم چې نه فرام لیفت ټو رائټ دا سم ته کول شي مطلب څه کې فرق خو په انداز ما پکار نه دی ښا ابل مطلب چې مطلب مای ډیټا هاز هیډر زما ډیټا اوس ګوري څه لري کنه هیډر لري کنه آی ډی نمبر نیم جاب سلری او داسې ورپسې مخ راځه خو ته دې سو کله کله لمن ځو ګوره ختمه ودغه اوس مې لکه څه پکار دی اډ لیول کړه کچې مې پکار دی ګوره او ته نوم مې پکار دی لکه اوس په نیم کې ما سره ځل کنه ای بی سی راځي ښا خو په دې سره زما مطلب اوس کار نه لرم ښا دا ختموم دي زنه راځم چې کنه دا انتخابوم
ګوره وته چې ای بي سی راته راوړه دا چې ما سره نمبرونه وکنه 1 2 3 و هلکه اوس ما څه پکار دي ای بي سیز ما پکار شول دا اوس ګورې انتخابومه څه قسم هلکه اوسي ګوره ما خبرې دي فرام A to Z سورت کا لکه څنګه چل راغی اول چې راغی ما سره A راغی بیا B C D سره پسې مخکې راځي خدا تاسو پکار نه شوی چې را فرام Z to A خلاف اس فرقه او ایکسپینډ د سلیکشن کلیک کړئ باندې ګوره Z پاس لاړو او A لاندې راغله خلاف شو فرام A to Z یا Z to A خدا تاسو پکار نه شوی چې را سورت کا ماته خو څه قسم لکه کنټینیو وذ کرنٹ سلیکشن کلیک کړئ باندې ګوره څه مسله پکې اوس پیلن را نغله خو نمبر د پاره کار کوو درته خرازو دلته لکه بل ماته سوچ لکه نو کسٹم سورت اما خبره پکې د ایکسپینډ کوم لکه الکه سو کا ماته اکارډینګ ټو سمې پکار دی لکه کالر می پکار دی یا ویلیو لکه ماته پکار دی ګوره فرام A to Z یا Z to A اما خبره ده فرام سمالست ټو لارجست یا لارجست ټو سمالست دلته سمالست وی چې فرام Z to A یا A to Z خو تاسو څه کوئ کنه A to Z څه کوي مطلب اس فرق دا صحیح در سره او کسٹم لیست کی ګوره ما خبرې دی بیا وته چې ولا لکه A راوړه بیا B راوړه تاسو پسې مخ راځه خو دې باندې تاسو ورسره کار کوو ښه چې دې کې څه خبرې ده کنه دا لیست څنګه جوړیږي او یا پر ایگزامپل دا چې دې تاسو دا چې رقم موضوعات په دې کې شته ښه به ورسره خرچ ورلو په ډیټا مینو کې روانه ده په کسٹم لیست کې ښه او تم سو کله که پر ایگزامپل زما دا قسم پکار نه لکه فون کلر نه می پکار دی ګوري دا قسم کلر لکه ولري اتوماتیکلی ان د ټاپ یا د باټم بعض وخت تاسو مطلب د کلر مطابق هم څه کولای شي اسندینګ او ډیسندینګ ترتیب کولای شي خو تاسو عموما لکه څه فرق وي دلته ویلیو یې فرق وي ښه دا ټول څنګه شي صحیح راځي در سره او کوای چې مطلب سیل آیکنز ما پکار اوس مالې چې لکه نو سیل آیکنز ما په سر کې کوم آیکن نشه لکه دا موږ تاسو چیرته لکه نولو دلته موږ تاسو مطلب ولوسته کنه چیرته په دې کنډیشنل فارمیټینګ کې هغه برتل چې وسره آیکن نو سره تل سیدا ها راځم ته څه وکړه دا مطلب ماته اکارډینګ ټو ویلیو سره ترتیب کړه کا فرام A to Z یا Z to A اوکې کوس ګوره ماته څنګه راغله کا Z to A راغی ما سره ها بل لکه څه وایي چې تاسو مطلب غواړئ فلټر ولګوئ لکه فلټر مین سرچینګ یو ریکارډ پیدا کول تصویر کې سرچینګ وایي ها راځو چیرته لکه فلټر ته راځم کلیک کړئ باندې اوس ګورئ ته ما سره څنګه مستقیما فلټر ولګی دا کانو ګوره الکه سمې په کار ته چې آی ډي نمبر باندې څه ماته فلټر ولګو کلیک کړئ باندې دا ګورئ څنګه ختم شو کنه دا به انتخاب کوم لکه څه ماته فلټر ولګو کلیک کړئ موږ ګوره ډایرکټ ما سره لکه دا شای راغی سره دا چې دا د فلټر بٹن نه لګا ګوره په دې کلیک وکړه اوس ګوره ما سره دغه راځي راځي اوس په دې باندې کار وکړه کنه ګوره زه په دې کلیک کوم لکه سمې په کار دی وته چې را سورت ما خبر پکې دا فلټر تر کلر دی ما خبر پکې دا راځه پس دلته لکه ایکوال ټو ګوره وته چې نمبر مساوي دی چا سره لکه وته چې را د 5م نمبر ولا ماته پیدا کا کلیک کا دا اور غوړی یا ان غوړی لکه دا ځکه لکه نو دلته ګوره ماته سوچ ایکوال ټو څه مطلب مساوي دی څو سره 5 سره مساوي دی اینڈ څو لکه لیس دین څونه لکه شلو نه مطلب کم وي د 5 سره مساوي وي او د شلو نه څنګه وي کم وي اوکې کله مستقیما سره کړم سره 5م ریکارډ پیدا شو کړه دلته ګوري یو خبره چې ډیره ذاته مهمه ده ښه ګوري ورته تاسو دا کلیر کوم لکه ښه دا انتخاب څو کله فلټر ما تراوړه کلیک کړئ باندې دا لکه ما سره دوه اپریټرونه څو اپریټر دي دوه اپریټر دي لکه یو ته اینډ ویل کی بل ته سوی اور ویل کیږي دواړه د سرچینګ لپاره استفاده کیږي دواړه د شرط لپاره استفاده کیږي خو فرق لري لکه نو په اینډ کې په دواړه شرطونه څنګه وي مساوي وي لکه دواړه شرطونه به څنګه وي صحیح وي لکه نو په اور کې یو مساوي پروا نه کې څه قسم ګوره مور داس ویل لکه نو چې ډز ناٹ ایکوال ټو لکه شلو سره او ایکوال ټو 5 سره اوس کا په دې کې د یو شرط سټیسفای شو مطلب او د بل څنګه سټیسفای نشو نو دا ریزلټ نو ورکوي وروره په اینډ کې په دواړه شرطونه څنګه وي صحیح به وي خرازو اور ترزو اور مین کچیرته مطلب یو شرط صحیح وي بل پروا نه کوي ها خرازو ته لکه تم چې اور ایکوال ټو مطلب مساوي شي څو سره لکه یو سره او بل سره کانو ډز ناٹ ایکوال ټو څو سره شلو سره یو کې مو ته چې خیر کا 5 سره مساوي شي پروا نه کې راوړه او بل کې مو ته چې مساوي ده شلو سره نشي بل لکه وښ داس نه ولکه ډز ناٹ ایکوال ټو لکه دیو سره مساوي نشي او اور از ګریټر دین مطلب د شل نه څنګه وي زیات وي دا اپریټرونه دي خاصه دې تاسو اپریټر د لکه ګریټر دین مين چې اضافه وي لکه ګریټر دین اور ایکوال ټو یا سره مساوي وي یا څنګه وي تری لوی وي او کوای چې مطلب از لیس دین کم وي څونه لکه او تم چې کچېته مطلب څنګه شو سلو نه کم ولکه څنګه راوړه کلیک کړئ باندې وګوره ټول ما سره څنګه دلته ډسپلی کیږي ځکه د سلو نه ټول څنګه دي کم دي کنه خو په دې شکل تاسو وایي چې ردا سنی ویل کسو کا ماته فلټر راوړه څه قسم لکه کار دی اما خبرې بیا په فلټر راغله ګوره د کې ما سره کوم دی یو لیست ښه بیګین وذ دا لګورو څه کاروم چې دی بیګین وذ کې څه خبره ده خلاص ور پس دا څه کوم لکه دا کلیر کوم څه کوم دي ځنه دا څه کومه ته کلیر کا ښه کلیر
څنګه شو ختم کړل شو راځه ورپس دلته لکه کلیک کړئ باندې دا لکه څه وایي چې ډز ناټ ایکول ټو لکه مساوي نه وي دا اوس ګورئ تاسو دا قسم علامات دي ښه مساوي وي لکه ښه مساوي وي لکه ګریټر دین لوی وي کوچنی وي لکه او نوی مساوي مطلب ناٹ ایکول ټو دا لکه څه وایي چې ګریټر دین اور ایکول ټو مساوي یا لوی وي لکه لیس دین اور ایکول ټو کم وي لکه څه قسم وي کم وي یا ورسره مساوي وي نو دا اپریټر څه کوي ته مطلب لګوي خدا ګوري نمبر د پاره لګان چې لپاره وي نمبر د پاره وي اوس زه وایم چې دا ټیکس ای بي سي غواړم دا به څنګه چل کوم نو ای بي سي خپل څه لري مشخص څنګه لري ښه اپریټرونه لري اول په دې باندې کار وکړو رائټ کلیک ور باندې کوم څه وکړه ماته دغه سرچینګ مې لګه پکاره کلیک کړئ باندې اوس ګوره نو اوس ماته څه لکه ګریټر دین لیس دین اما خبرې په قسم نه مطلب راغلي دي بل لکه ته وای چې 10 ټاپ می پکار دي دا ګورم تاسو مطلب چیرته ولوسل په کنډیشنل فارمټینګ په دې تاسو کار وکړه ښا او به وړه ملکه 10 ټاپ می پکار دي پسې ها راځو بیا دلته کلیک کو ملکه سو کماته مطلب سرچ کرا تا ګوره 10 ټاپ می پکار کلیک کړئ باندې اوس ګوره مله څه لکه څه نه پکار تم چر یو پینځه څلور دنه کار کلیک کړئ اوس ګوره دا ماته چیرې کانو دا څلور دنه 10 ټاپ دي لس بهترین دی لکه خدا تاسو په کار نشو کړه دا ماته کلیر کا راځو پس دلته لکه کلیک کا سم لکه په کار دي ابوو ایوریج کلیک کا لکه اوس ګوره ماته سم لکه ایوریج نه ابوو دي دا څه کلیر کا بیا کوم دا سنی ولکه څه قسم ماته راوړه بیلو کلیک کړئ باندې څنګه شم سره دا بیلو حالت کړي خدا څه کلیر کرا تا بیا راځو پس چیرته دلته لکه ها کسٹم بلډر ته لکه راشه ورپسې ګوره ما خبره پکې ده ایکول ټو ناٹ ایکول ټو پلان کې دا ورپسې مخکې راځه ښه راځم ورپسې لکه چېرته ای بي سي ته راځم چېرته ای بي سي دا ګورې میم شان دي نمبر خو سرچ شو لکه راځه په دې کلیک وکړه لکه څه مې پکار دی ټیکسټ کا لکه ایکول ټو چا سره وته مې داسې چلو کا چې زه په نور نه پوهېږم خو مطلب نه مې چی دی عثمان دی اور یا ایکول ټو چا سره لکه وته مې جان ولا راته پیدا کا دوه شرط مې لګول کلیک کړی ولې څنګه چل شو عثمان او جان دوړې څکل ماته پیدا کړ زه اوس غواړم چې کسو کم دا کلیر کوم ګوره کلیر فلټر فرام نیم کلیک کړئ باندې اوس ګوره په دې شکل مطلب تاسو په کار شو وای چې مطلب ډز ناٹ ایکول ټو لکه عثمان سره مساوي نه وي ښا اینڈ او ډز ناٹ ایکول ټو لکه چا سره جان سره دا دوه ریکارډ مخایا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو باقي ریکارډونه خو خو دا دوه ریکارډ سکلل ماته ونه خودل کلیر کله کدا کلیر فارمټ فرام نیم ښا بل که تاسو په کار شو چې دا قسم وی لکه ای بیګین وی دا ګوره میم شری ښا بیګین زه لکه تمره پیګم چې مطلب زاهد په شی باندې شروع کی زیډ باندې او څنګه لکه تلاند په ځم چیرې سو کماته ډز ناٹ بیګین وذ ای الکه په زیډ باندې شروع وی یا مسعید یا په ای باندې شروع نه وی کلیک کړي باندې څنګه چل شو زاهد ما سره څنګه شو راغی زیډ په شی باندې شروع شو زاهد زیډ باندې ښا خدا څه کولای کلیر کوو ښا کلیر فارمټ فرام نیم بیا زر پس دلته لکه او کوای چې مطلب اینډ ویت مطلب څنګه پای ته رسیدلی لکه او تم چې فار ایگزامپل این باندې څنګه وي ختمي اور څنګه قسم ولا ګوره او تم چې را اینډ ویت یا فار ایگزامپل په ډي باندې ختمي دا ماته ډسپلی کوي ګوره څنګه چې مسکه ماته څه کړه دا ډسپلی کراته ښه راځو دا څه مطلب کلیر کوم ها کلیر فلټر فرام نیم راځو پس دلته بیا الکه څه قسم زما په کار دی تم کنټین الکه خرازو کنټینټ دا لکه نو په دې کلیک کوم ګوره تم چې سو کماته مطلب سرچ کړه څه قسم کنټین مین مطلب لري چې لکه او تم چې یو نوم د لکه سو کا په خپل ترکیب کې مطلب څه لري ای لري او دې کوم تم چې کنټین الکه لري ډز ناٹ کنټین او نه لري چې لکه پر ځاب تم چې را تم چې نه لري کلیک کړه اوس څنګه چل شو پیدا کړه تا کنه سره دا مطلب مختلف قسم چې تاسو سره سرچونه دي ښا تاسو کولای شئ دا څه مطلب سرچ کړئ ها کسٹم فلټر کې ګوره ما خبرې دي ایکول ټو ناٹ ایکول ټو ګوره ها دې ځنم تاسو کولای شئ ګوره زه پتی کلیک کوم لکه سو کا سرچ کا څوک دې لکه په کار جان ولا انټر کا څنګه چل شو ډایرکټ ما سره څوک راغی جان راغی خدا قسم تاسو په کار نشوي چې راځه کلیر کا ها څوک کله کلیک ور باندې څوک دې لکه په کار دی ته سلیکټ القوما احمد جان او عمر کلیک کړه باندې دا مختلف قسم چې کانو سرچونه دي ها ها راځو دا څه کوم لکه تم چې څوک دا ماته کلیر کا ها کلیک کړه باندې راځو چیرته لکه ډیټ باندې مطلب څه قسم تاسو سرچینګ وکړو سره حالت راځم دا څه کوم کلیک کوم باندې اما خبرې پکې دي ګوره الکه څوک مې پکاره تم چې جنوري دی میاشت ولا ګوره فبرवरी اگست سره خدای باندې کلیک کوته چې ډیټ ایکوال ټو لکه کوم تاریخ سره او تم چې 1/1/2015 ولا ماته پیدا کړ اور کلیک کړه باندې څنګه چل شو هغه ریکارډ ماته پیدا کړ کوم چې 2015 کال دی او د ولې میاشت اول تاریخ دی دا ختم کړل کلیر فلټر فرام هایر ډیټ کلیک کړئ باندې څه قسم لکه پکار دی او تم چر بیفور کوم تاریخ لکه د دې نه مخکې چې کوم دی تم چر د
دریم 2015 مطلب چې کوم خدمات څخه پیدا کا ګوره راغه مسره بیفور افټر ډیر مختلف قسم شي د ماتره کیسونه دي ښه کلیک کړئ باندې په دې شکل لکه تاسو په کار شوای چې افټر کوم تاریخ نه لګتم چې د 12 او 2014 چې مطلب بروس سره غلط دا مطلب کارکا اور اس فرق ښه کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا مطلب کوم دی تاریخ څنګه شو سرچ کړئ شو ها دا څه کوم لکه کلیر کوم دلته په دې کلیک کوم سو کله کماته بیټوین لکه دا ګورې میم شه دی هي لکه د 2000 اول 2014 او کوم لکه د اول 2014 ترمن مطلب مال څخه دا ریکارډ پیدا کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه چل شو ما ته هغه ریکارډ پیدا کراته چې دا بیټوین مین چې کوم د دوه تاریخونو ترمنځ وی لکه ها بیا راځو پس دلته لکه غواړي چې په دې شکل نه وي ټومارو سبا چې کوم تاریخ درکا انټر اوس ګوره ما سره سبا تاریخ نشته کنه ځکه ما خو انټر کړ نه دی ورپسې خدا تم چې کلیر کله کا څه قسم په کار دی او تم چې ټوډے کلیک کړه اوس ګوره د ما سره د نن ورځې تاریخ دی اتمش 14 تاریخ دی 2015 کال دی خدا قسم تاسو په کار نشو وای چې دا قسم په کار ده یسترډے تیر ورځ کوم درکا نیکسټ ویک کوم چې مطلب راتن کې هفته دیس ویک چې په دې هفته کې ما کوم ریکارډ نه کړی کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما ته څه لکه دا درې ریکارډ سلو ریکارډ کوم دي مطلب چې تاسو سره دیس ویک ولا دي ها کوي داس نه ویل کا دا ختم کا کلیک کړئ باندې په دې شکل زغړه ملکه ګوره دیس لاست ویک لکه دیس منت نیکسټ منت دا سر پسې تر اخره پروزه خو دې کې څه شنه لکه تاسو کوم مطلب نه ویلي ها یو لکه نیکسټ کوارټر ګور یو کال په صبر خمن تاسو ویشو څلور برخه والے درې میاشتې څه لیکي یو کوارټر ورته لیکي موسم چې کوم دی سیدا لکه ژمي وړي داس ور پسې مخ راځه او تم چر دیس کوارټر کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا ما سره دې کوارټر ولا دي درې میاشتې ها دا څه کوله کلیر کوم لکه څه وک کلیر دلته راځه ور پسې سوال لکه ته چر لاست ایئر نیکسټ ایئر سه لاست کوارټر لکه دیس کوارټر دا مختلف قسم شي کنو مطلب اپریټرونو تاسو کول شي استفاده کول شي ښه آل ډیټس پیریډ ګوره کوارټر 1 جنوري فبرवरी تم چر ما چلو کچی د جنوري ولا ریکارډ پیدا کلیک کړئ بل ګوره ما څه لکانو 1 دا د جنوري ولا ریکارډ دی خدای کې مختلف قسم چې تاسو سره کیسونه دي خاص تاسو کول شي استفاده کول شي لکه ها او کوي چې مطلب آل ډیټس ګوره نومبر دا سر پس مخ راځه او دې کې مطلب کسٹم فلټر دی ښه ایکوال ټو ناٹ ایکوال ټو دا تاسو کړه مخ کې استفاده کوړه ها که ټایم نه پره تاسو استفاده کوئ څه خبره نشته چې فار ایگزامپل ورکینګ ټایم ها پته چې فار ایگزامپل ورکینګ ټایم خدا لکه کوم ټایم کې سره کار کوي 2 بجو باندې ها دا لکه 100 بجې ټایم کې کار کوي 1 بجو باندې دا فار ایگزامپل 12 بجو باندې دا په 4 بجو باندې مطلب څه کار کوي اوس دا غوړې څه کې دام سرچ کړه دا څه کې انتخاب کا فلټر څه کا او دې باندې مطلب مارا فلټر ولا غو کلیک کړئ باندې فلټر خدا څه کوس ختم شو مسره دا مکمل به انتخاب کو په دې بس کو فلټر ور باندې ولګو فلټر کړه تاسو ګوره اما خبره پکې راغله کلیک کړئ باندې تاسو ګوره اما خبره ده ایکوال ټو لکه 100 بجو والا 2 بجو والا مې پکار دی دا مختلف قسم دي تاسو اپریټرونه دي ها تاسو کومه ډبل کلیک ور باندې کومه ایکسپینډ کړئ سره ها او کلیر تاسو په چې مطلب سره پر اسفر کو پاکول لپاره ګوره تم څه وکړه کلیر کا فلټر څه مطلب ختم کو څنګه شمه سره ختم کړئ سره ها خرج ور پس لکه فایند درځم دلته مال سره لکه فایند کړه دا فایند مين پیدا کول لکه تاسو په کار دی تم چې کرنٹ ورک بوک یا کرنٹ شیټ کې مطلب یو غړم یو ټیکسټ پیدا کوم لکه سمې په کار دی تم چر یو نمبر کې نوم شي دی یو کلیک کا ها ګوره پیدا کما تا کنه او په دې ټیکسټ کې یو شامل لګام راته پیدا کو نیکسټ چل کور پس پیدا کو دلته راته ټول څه کې درته پیدا کوي لګیا دی خلک تم چر فار ایگزامپل یو بل ټیکسټ نو دې سلور درته پیدا کا نو ته کولای شي هم نمبر سرچ کې هم ټیکسټ سرچ کې خلک هغه مې پکاره تم چر یو نوم په نام دې جان پیدا کراته کلیک ګورس ډاری کې څنګه ماته هغه پیدا کراته خا بیا نیکسټ کوم لکه ماته چر مطلب نور نه پیدا کیږي ځکه دا یو دانه دی خا وای چې مطلب دا قسم نه وي او تم چر یو ډیټ دی لکه 1/1/2015 دا راته پیدا کا نیکسټ کا ګوره پیدا کراته سیدا الکه یو ټایم دی هغه مرته پیدا کا کوم ټایم دی لکه 2 بجو والا ها ټاپ کوته ډایرکټ کې درته پیدا کوي نو ته کولای شي نمبر ډیټ ټایم او ټیکسټ څخه سرچ کړه لکه فایند کولای شي خا راځور پس لکه دا تم چر اسو کا فایند آل پیو زری مطلب پیدا کول غواړم تم چر لکه زمانه صفر نو ورته دا ماته پیدا کړ فایند آل کلیک کړي باندې ګوري څه ماته پیدا کړتا دلته ماته لیست هم راکې ماته څه لکه ګوره دا څه کوم ایکسپلین کوم چې تاسو څنګه شي ډسپلی څه لکه شیټ 1 کله په دې صفحه کې وای په دې کې مطلب دا اشتري صفر په دې کې اشتري کې څه
مکمل لیست راته راکړ په اصطلاح سیدا ما ته څه ریپورټ راکړ چې په دې کې څنګه مسله دا شان څه ګوره وای دا بوک وان درکه دا شیټ دی دا نوم دی پر ایگزامپل په دې سیل کې لکه دا ویډیو دا کلیر شو ښه راځم ورپسې لکه چېرته آپشن ته راځم دا ګورې مې شان دي ښه دا اوس کوم پلن کلوز کړم فایند باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی لکه وته چېرې ما ته یو نوم پیدا کړه لکه څه کوم نوم پیدا کړه شیټ کې لکه غواړې که ورک بوک کې غواړې لکه نو ته چېرې شیټ کې غواړم لکه کوم ځای کې لکه اوس ته چې رو کې غواړې داسې په رو باندې راشي یا عمودي غواړې افقي ته چېرې قلمونی کړه ته پیدا کړه نو څه خبر نشته پکې چې روګانې پیدا کوه ښه نیکسټ کله کا پیدا کړه تا کنه رو باندې څنګه د داسې روان دی او کوم مطلب قلم کې مې پکار دی کلیک کړي باندې ها اوس مخکې نه ځي ځکه یو دنه صرف ما سره سیدا ها بل لکه څه تم چې مکمل وربو کې پیدا کړه تا اوس مخکې نه ځکه یو دنه دی ما سره صرف څه دنه دی یو دنه دی ما سره ها وای چې فرمولا لکه څه پکار شولا اوس ګوره فار ایگزامپل تمام مطلب څه کړی یو فرمولا پلاټ څه کې سم لکه تم چې ایکوال سم کله کا اصل د 200 څخه جمع انټر کا اوس ما سره راغله کنه او تم یو فرمولا را نور کا غره ته پیدا کا کلیک کړي باندې الګه کومه فرمولا ده او تم چې فرمولا ده خو دومره پیغام چې ما ټایپ کړو چې ایکوال سم کله کرا سل او 200 څخه ما ته جمع کوا نور نه پیغام نیکسټ څنګه چل شو ډایرکټ راته فرمولا پیدا کړل خاطه و چې لکه ویلیوز ما پکار ده ویلیو مین یو عادت وټ ټایپ کا کوم عادت تم چې فار ایگزامپل سلوز را در ما څخه پیدا کا نیکسټ پیدا کیږي کنه او تم چې لکه زر عدد ماته پیدا کا صحیح نیکسټ کوا او دلته ماته چې لکه کمنټ راته پیدا کا کمنټ اوس ګوري فار ایگزامپل کوم دی نه کمنټ انسرټ کوم چیرته لکه دلته ریویو ټاپ تر ازما سو کا او تم به هلو فار ایگزامپل چې لکه نو کمنټ به سور کو هلو کمنټ به موټ ورکه ها راځم چیرته لکه هم او فایند باندې کلیک کوم لکه فایند کړه چې یو کمنټ دلته څه ویلیو دا او تم چې تمره پیغام چې کمنټ کې باندې شکلو چې هلو نور نه پیغام کلیک کړه باندې څنګه چل شو ډایرکټ هغه اصل پیدا کړه دا کنه سیدا دا مختلف قسم چې لکه تاسو حالتونه دي یو بل حالت په نام د مارچ کیس چې لکه نو مارچ کیس دا ګوري ځکه مهم شی دی اوس ګوري پر ایگزامپل ټایپ کوم لکه چیرې فرمولا ده پر ایگزامپل تم چیرې شیټ باندې مرسته پیدا کا چې لکه په کار تم چیرې جان ماته پیدا کا ګوره او مارچ کیس کلیک کړه باندې اوس پیدا کوي کنه ماته او کازه مطلب جان داس نه وشته کوم ګوره کیپټل مې نوښته کو جان په دې شکل باندې او تم ټایپ کوته چیرې آی ټی دی پر ایگزامپل او دمر سره شم کا سره او دمر په دې طرف مطلب ما څه هایر کړ او 2 بجې پر ایگزامپل کار ته راځي سره اوس ګوري ورته دغه جان او دغه جان کوم مشکل نه لري اکارډینګ ټو پرونانسیشن هیڅ مسله نشته خو اکارډینګ ټو کیس څنګه لري فرق لري سره یو کیپټل دی یو سمال دی لکه اوس کته وای چې رزما سمال پکار دی یا کیپټل پکار دی نو کا راځو پس چیرته فایند باندې کلیک وکړه الکه سمې پکار دی تم چېرې جان ماته پیدا کا خو قسم په نظر کې ونی سره څه قسم او تم چې کوم سمال درته نوښت کار ته پیدا کا کلیک اوس بل پیدا کوي نه کنه ځکه فقط ورته سمال وړي لکه تم چې کیپټل پیدا کړه نو اوس به کیپټل پیدا کی کلیک کړئ باندې څنګه چل شو لکه کیپټل پیدا کیږي او بل نه پیدا کیږي څه ها ریپلیس لکه سره پر فرق او ریپلیس مین پیدا کا پچا بدل اوس ګورم چر احمد جان باندې بدل کړه اوس ګوره ما خبرې پکې دي ښا او صرف فرق چې لکه فایند مین پیدا کول او ریپلیس مین پیسې کماته بدل کړه ریپلیس آل ټول مطلب یو ځل ریپلیس کول غواړي یو مطلب ریپلیس کوي ریپلیس کول هم شي او ریپلیس آل ټول څه کماته یو ځل باندې ریپلیس کړه څه ویل کا we could not find anything to replace click option for more way to search صحیح ها کلیک کړئ باندې دلته وته څو کماته مطلب احمد پیدا کا او کلیک کړئ باندې پیدا کماته کنه او دا څه کماته مطلب ریپلیس کچا باندې احمد جان باندې یو ریپلیس کول غواړي او کوي چې ریپلیس آل ټول پیوز څه کماته ریپلیس کوو څه وایي آل ډن وی میډ 3 ریپلیسمنٹ څو دنه بدل شول 3 دانه ها ریپلیس هم تاسو مله تاسو قربانه ما خبره پکې دې زم ته کول شي فرق ګوټو ته لکه راځو دا مهم شی دی ښه کلیک کړئ باندې ما ته وسه لکه تاسو مطلب وړه څه کې مشخص دی دلته څو کله کوتم چر یو سیل د لکه خارازو الکل د ودری کوم تم څو کماته مطلب یو سیل دی تلاړ شه کوم دی لکه ګوټو وتنه شو کوم چلکا د 18 تر سو پر لکه 18 پر مطلب لاړ شه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما ته مشخص څه کړ انتخاب کراتا خدا قسم تاسو په کار نه شوي چې ګوټو کلیک کړئ باندې سپیشل تر شو پس دې کوس ګورو ډیری خبرې دي ښه دې ځنم ته کول شي مطلب څنګه شته چې ګوټو سپیشل کلیک کړئ باندې الکه اول چې کمنټ تلاړ شه کلیک کړئ باندې اوس ګوري چیرته لاړو نه تکنه دلته ودرېګم او دا څه کومه دا لیمن جوړم ښه دا څه کومه تا سپیشل تر زمور پسې کمنټ تلاړ شه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو لکه چیرته لاړو کمنټ تلاړو ها دا قسم تاسو په کار نشوي چې رسو کما ته کنټینټ کنستانت تل کلاټ شه اوس ګوري ورته
کنسټانټ چې کله ما فعال کوم چې صرف نمبر مې پکار دی نور څه نه غواړم کلیک کړئ باندې څنګه چل شو لکه صرف نمبرونه انتخاب شو نور شی نه غواړي ښه که ته وایي داسې نه وي لکه ورته هم داسې مه کوه کنسټانټ ته لاړ شه خو دې کې مطلب نمبر نه غواړم صرف ټیکسټ ته لاړ شه کلیک کړئ باندې څه راغله اوس ما سره وایي چېرې موږ پیدا نه شو کړلی ښه دلته به کلیک وکړم راځم په چېرته لکه ګو ټو سپیشل ته کنسټانټ مې پکار دی صرف ټیکسټ ته لکه دا ماته پیدا کړه کلیک کړئ باندې اوس څه راغله ما سره صرف ټیکسټ راغی خدا قسم تاسو په کار نشوي چې را ګوټو ته لاړ شه کنسټانټ مې لکه په کار دی نمبر هم نه غواړم ټیکس هم نه غواړم خو لاجیک غواړم څه غواړم لکه لاجیک کلیک کړئ باندې اوس لاجیک ماته پیدا نه کو څنګه څه تم دلته راشه ورپسې ګوره وته هم چېرې ایف که چېرته فار ایگزامپل دا څنګه شو لکه ګریټر دین څونه لکه وته هم چې یو روپۍ نه فار ایگزامپل څنګه وشته ورته کاما اوکې او کاما ادروایز نو اوس ګورې ما څه کړی فارمولا اپلای کړله یس که لکه ما څه کړل اوکې راغله ښه راځه ورپسې چېرته ګوټو ته راځم کنسټانټ ته لکه لاړ شه خو څه مې پکار دی لاجیک مې پکار دی کلیک کړئ باندې څه راغله اوس ما سره وایي چېرې پیدا مې نه شو کړلی هلته ودرېږم کلیک کوم دې باندې کنسټانټ راته پیدا کړه اوس یې بیا هم پیدا نه کړو سیده ښه اوس دا شل کوم ته هم چېرې داسې مه کوه مطلب سپیشل ته ځم ورپسې هلکه څه وکړه ایرر پیدا کړه ته ټول پیدا کړه یو ځل باندې کلیک کړه اوس څنګه چل شو ټول یې ماته څه کړل پیدا کړل اصلا کې لاجیک څه لپاره استفاده کوو یو فارمولا باندې اپلای کړو سیده ښه راځم ورپسې هلکه چېرته فارمولې ته راځم چېرته فارمولې ته ګورې فارمولا که ما خبرې لکه نمبر غواړې ټیکس غواړې څه غواړې لکه ورته چې داسې چل وکړه لکه دې لپاره زه څه کوم دلته یو نه فارمولا اپلای کوم ښه اول لکه ټایپ کوم چې ایکول سم کرته څومره لکه دومره عدد زما پکار دی ښه یا دلته راشه ورپسې ګوره دلته څه کوم ته هم چېرې ایکول سم کراته چې دا سلري ماته ټوله څه جمع کراته ګوره دا ټول مې څه انتخاب کړ او انټر کوم دا ما سره چی شو سلري شوله ورته هم چې ایف که چېرته فار ایگزامپل داسې چلو شو دا څنګه شو مطلب ګریټر دین څونه 14,000 نه یا فار ایگزامپل ټایپ کوم چې 0 نه نو کاما څه کراته ولیکه چې اوکې او ادروایز نوشته کراته نو دا موږ ته وروسته وایو ښه انټر کا دا مو شو فار ایگزامپل ټایپ کوم چې لکه 7 جمع سل انټر کا ایرر هم راغی را سره سیده اوس راځم چېرته لکه دلته کلیک کوم ګوټو ته راځم فارمولا مې لکه پکار شوله چې هم پکار شوله که نمبر صرف راوړه کلیک کړئ باندې چېرته لاړو لکه نو صرف نمبر ته ځکه دا چې نه جوړ شوي ده سم فارمول نه جوړ شوي ده ښه په دې شکل ستاسو په کار نه شو وایي چې را څه وکړه ماته ټیکسټ راته راوړه کلیک کړئ باندې اوس صرف مطلب څه ښکاره کېږي دلته وایي چې را نو سیل ور فاونډ مطلب سیل پیدا نه شو کړلی دلته زه ودرېږم ورته هم چې را څه وکړه ماته داسې مه کوه فار ایگزامپل دا مې ټول څه کوي دلته ودرېدلم او ګوټو ته راځم څه مې لکه پکار دی صرف ټیکسټ مې پکار دی دا څه کا ختم به دې ځنه کلیک اوس ګورې چېرته صرف راغی او اوکې ټیکسټ ته راغی بل ځای ته نه راغی ښه دلته کلیک کوم هلکه بیا راځم ورپسې فاونډ ته او ګوټو ته فارمولې ته راځم هلکه نمبر هم پکار نه ټیکسټ هم پکار نه صرف لاجیک راوړه څه راوړه لاجیک کلیک دې باندې رانغی ما سره دلته باید راشي ښه لاجیک باید دا ځکه مې تاسو انتخاب کړو ښه ښه راځم ورته هم داسې چلو که لکه په دې شکل زما پکار نه شو ګوټو سپیشل ته لاړ شه او فارمولا او څه وکړه لکه ماته لاجیک او ایرر دواړه پیدا کلیک دې باندې اوس ګوره دا یې څه ماته پیدا کړ ولې ایرر پکې راغلی غلطي پکې راغلی ده ښه راځو بیا دلته بله لکه څه وایي چې بلینکس لکه تاسو بعض اوقات غواړئ مطلب بلینک پیدا کړي ګوره څه قسم دا مې لکه انتخاب کړه لکه څه وکړه ماته بلینک پیدا کړه بلینک کلیک څنګه چل شو لکه ماته څه وایي چې دا صحه بغیر دغه نه مطلب نور ټول څنګه ده بلینک دی یعنې مطلب څنګه ده خالي ده دا چې کوم دی مطلب د دې ریلیټډ دی سره ښه دې شکل مطلب تاسو په کار نه شو وایي چې را کرنټ ریجن کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره چېرته کړه نو کرنټ ریجن چې کوم دی دلته ما کلیک کړی و چېرته مې کلیک کړی و دلته مې کلیک کړی و ښه بیا راځه ورپسې دلته او کوای چې مطلب کرنٹ آرې کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما څه وي چې ما پیدا نه شو کړلی ښه راځو ورپسې بیا دلته ابجیکټ لکه په کار شو دا اوس پیدا نه کړه فلم لکه دې لپاره مې تاسو څه کول باید یو ابجیکټ انسرټ کړو چې لکه نه ابجیکټ ورته هم چېرته څه وکړه یو دنه شیپ انسرټ کړه فار ایگزامپل دغه دی کلیک کړه دا دی اوس ما سره راغی څه وکړه لکه ګوټو لاړ شه ورپسې چېرته یو ابجیکټ راته پیدا کړه کلیک کړه څنګه چل شو ابجیکټ یې سلیکټ کړه ده ښه راځو ورپسې بیا ګوټو ته بل لکه څه وایي چې رو ډیفرنس لکه ستاسو په کار شو ګورې ورته هلکه دا مکمل مسکه انتخاب کړه داسې ښه څه مې پکار دی لکه رو ډیفرنس زما پکار دی کلیک کړه دې باندې اوکې که دا اوس ګوره ما څنګه چل شو رو ډیفرنس ماته څه کړ پیدا یې کړه ده یعنې مطلب چې روګانې څنګه یو بل سره فرق لري ښه او بل څه لکه چې کالم ډیفرنس تاسو پکار شو ګورې ورته دا زه انتخابوم مکملې دا ټول مې څه انتخاب کړه لکه څه مې پکار دی کالم ډیفرنس مې پکار دی کلیک کړه دې باندې کالم ډیفرنس کلیک کړه څنګه چل دی اوس ماته څه وایي دا ټول مکمل چې تاسو سره کالم ډیفرنس دی یعنې مطلب دا ریجن دی ښه بله لکه څه وایي چې مطلب ته غواړې پریسیډنس پیدا کړه لکه ډایرکټ آنلاین لکه تاسو په کار شو کلیک کړئ باندې اوس څنګه چل شو ما سره دا چیرې اوس ما سره فارموله ده که نه چیرې ما سره دغه فارموله ده
او کته وای داس نه ولکا په دې شکل زما په کار نه شو پیدا کړه ته ډیپندنس آل لیول کلیک کړه دې باندې ګوره چې وکړه ماته هغه ټوټلی پیدا نه خو پاسې پیدا کړل راته ښه وای دا شکل نه ولکا او تم چې ډیپند کلیک کړه ډایرکټ آن دی په کار دی اوس ګوره ماته څنګه شو فقط هغه سمې ماته پیدا کړ جمع راته پیدا کړله خداس وای چې په دې شکل لکه نه وي څوکا ډیپند مې په کار دی خو آل لیول کلیک کړه دې باندې اوس ګوره څه پیدا کړه ماته لاندې چې کوم لاجیک مې استفاده کړی ښه فارموله کې ها راځور پسې بیا دلته لاس شیل مې لکه په کار کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره لاس شیل چیرته و دلته و که نه چې ما پکې څه کول کلیک مې کړی و پکې ها کوای داسې نه وي لکه ویزیبل سیل اونلی کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره کوم ټول څنګه دی ویزیبل دی ښه دې لپاره یو کار کوو لکه داسې کوو نه کوو چې بیخي څنګه شي هایټ شي ښه ورک شو که نه ورته څه وکړه لکه ماته دا به ټول مکمل انتخاب کوم کلیک سره څه وکړه ماته دغه ویزیبل سیل اونلی کوم چې ماته ښکاره کېږي دا انتخاب کړه کلیک کړه باندې ګوره ما سره څنګه چل شو ویزیبل سیل اونلی ښکاره کېږي ښه دا قسم تاسو په کار نه شوای چېرې داسې چل وکړه ویزیبل سیل اونلی دا مو شوله کنډیشنل فارمیټنګ لکه تاسو غواړئ دې لپاره تاسو فار ایگزامپل یو شرط لګولی دی ښه دا به زه انتخاب کوم راځم چېرته کنډیشنل فارمیټنګ ته لکه څنګه چل شو ګریډر دین لکه څونه فار ایگزامپل ته چېرې یو روپۍ نه مطلب څنګه وګرېدل څه ماته دا ټول ډسپلې کړه ته نو راځه ورپسې چېرته ګوټو ته لاړ شه څه مې لکه په کار دی ورته چې کنډیشنل فارمیټنګ آل مې په کار دی کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره مکمل انتخاب کړی دی که داسې وایي چې په دې شکل نه وي کنډیشنل فارمیټنګ زما په کار دی خو سیم کلیک کړی باندې اوس ګوره بیا مې راته ډسپلې کړو په دې شکل تاسو په کار نه شو وایي چې ډیټا ولیډیشن هم تاسو په کار شو ولیډیشن هم تاسو تر اوسه نه لوستلی ښه کوم ځای کله راځي دلته را روان دی ښه ګوره څه نوم یې لکه ډیټا ولیډیشن دلته هم تاسو ورباندې لکه بیا سټیپ بای سټیپ کار کوو دې کوم ما خبرې ده لکه کوم دې په کار شول ګوره په ته چې فار ایگزامپل زما څه په کار دلته ګوره ډیټا ولیډیشن غواړم لکه آل مې په کار دی یا سیم مې په کار دی خو پهلې ما نه دي استفاده کړي ښه دې ځای هم تاسو کولی شئ چې فارمولې ته لکه لاړ شئ کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره چېرته لاړو فارمولې ته لاړو لکه او که وایي چې نه کمنټ ته لاړ شئ کلیک ورباندې دا سیر ماته نه ډسپلې کېږي ښه صحیح ده دا ورته ډسپلې کړو دلته صحیح ده اوس څنګه شو ما سره داسې ډسپلې کېږي ښه بیا راځه ورپسې لکه بل وایي چې کنډیشنل فارمیټنګ مې په کار دی ګورې هلته تللی شي یا فار ایگزامپل وایي چې کنسټانټ مې په کار دی نمبرونه مې په کار دي دې ځای هم تللی شي یا ډیټا ولیډیشن ستا په کار شي یا سلیکشن ابجیکټ تاسو په کار شو صحیح ده ښه دې نه بعد لکه بل شي تاسو سره سلیکشن پین دی کلیک کړی باندې دا اوس ما سره چې لکه سلیکشن پین شو کا کمنټ لکه یا هایډ کړه تا جوړې شکل هایډ کړه لکه شو یې کړه تا دا لکه پاس ویسا بل لاندې راوړه صحیح ده لاندې ویسا یا پاس ویسا شو کا او هایډ کا نو په دې سره چې کوم تاسو څنګه شو او هو مینم پای ته ورسېدله